د رواني مارچ میاشتې په اوږدو کې د پښتنو د اتل خوشحال خان خټک تلین د خیبر پښتونخوا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ومانځل شو. نوموړی په 1413 لمریز کال کې د اوسنۍ خیبر پښتونخوا په اکوړي کې زیږیدلی و. هغه د ادب او ملي مبارزې یو داسې ځلانده ستوری بلل کیږي چې د ادب پوهانو په خبره ښایي ډېر لږ علمي شخصیتونه به وي چې قلم او توره دواړه به یې هممهاله چلولي وي. خو د یو داسې تاریخ ساز شخصیت په ژوند کې د نننیو پښتنو ځوانانو لپاره څه سبق پروت دی؟ همدا موضوع مو له یو شمېر لیکوالانو سره څېړلې. په پېښور کې ادیب او لیکوال اباسین یوسفزی وایي د خوشحال خان خټک ژوند نه یوازې د پښتون زلمي کول بلکې د نړۍ د ټولو ځوانانو لپاره ډېرې د کار خبرې لري. خوشحال د غیرت، همت، حوصله او پرمختګ درس ورکوي. د خوشحال فکر تر انتهایی کچې دانش لري او یو عملی بنیادم دی. هغه چې د کم ننګیالي تصور زلمو ته ورکوي نو هغه ننګیالی خوشحال خان بابا په خپله تېر شوی دی. د دوی نه مخکې که مونږ ګورو نیټشه ګورو جرمنی او که مونږ علامه اقبال ګورو د دوی نه پس چې کوم څیزونه راځي هغه مونږ که ګورو په هغې کې نظر اچو نو د هغې په هغه شخصیت چې کوم دوی فردي یا کوم کردار دوی تصوراتي جوړ کړی دی نو هغه تصوراتي کردار د خوشحال بابا نه پس د نیټشه سوپرمین او د علامه اقبال مرد مومن کې دی شي او هغه دواړه عملي نه وي ځکه چې علامه اقبال مرد مومن نه او نیټشه په خپله سوپرمین نه او خوشحال بابا په خپله ننګیالی و. نو زه دا ګڼمه چې د خوشحال خان بابا فکر د هر دور د زلمو دپاره د هغې دننه چې کوم صلاحیتونه موجود دي د هغې د تراشلو دپاره په هغې کې حوصله پیدا کولو دپاره او په زلمو کې د یو کار کولو دپاره د توکل کولو دپاره خوشحال خان بابا ډېرې ښې جذبې پیدا کوي او زه خو دا ګڼمه چې د خوشحال بابا د فکر لوستنه څوک وکړي د خوشحال بابا مطالعه څوک وکړي نو هغه په ژوند کې چرې هم ناکامه کېدی نه شي ځکه چې هغه وایي چې حق ته حق وایه او چې کله د غیرت خبره راځي نو سر هم قربانه وه. سر دې لاړ شي مال دې لاړ شي پت دې نه ځي د سړي د چارې کل خوبي په پت ده. یا دغه رنګ مطلب چې په نورو شعرونو کې چې هغه کله مثال ورکوي د اخلاقیاتو د کردار د جوړولو دپاره نو وایي چې په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. یعنې د خپل منزل لوري ته تګ چې دی یا خو به منزل ته ځان رسوي ننګیالی او یا به سر خوري. په کاټیزم یونیورسټۍ کې د تاریخ څانګې پخوانی مشر ډاکټر وقار علی شاه وایي زیاتره پښتانه ځوانان نه یوازې په سمه توګه له خوشحال خټکه خبر نه دي بلکې که یو څه یې ورښودلی دي نو هغه یې د یوه جنګیالي په بڼه کې ورپېژندلی دی. د ده په خبره خوشحال کې خود اعتمادي وه، یو انفرادیت و چې نن له پښتنو ورک دی. وګوره یو خوشحال بابا دا شعر چې دی مړ هغه چې نه نام نه نشان وي تل تر تله په ښه نام پای ښاغلي یا شاغلي. خو بل ځای کې د هغه دا شعر چې کوم دی ځان ته څومره زیاته پکې بیا خو د اعتمادي ده او دغه ده د مینت دارو کمرم په کار مې نه دي که علاج لره مې راشي مسیحا هم. نو د خوشحال خټک خو هره پاڼه چې د دیوان 40 زره نه زیات شعرونه دي هره پاڼه د دیوان چې کوم ده په هغې کې تاسو ګورئ نو د ژوند سبق ورکوي د پښتون د یووالي سبق ورکوي او لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې هغې ته څوک دې ټینګي نه دي. نو خوشحال لکه چې د هغه خو ژوند په دې باندې تېر شوی دی چې پښتنو ته د یووالي سبق ورکوي. اوس لکه په دې نن وخت کې دا یووالی په کوم طرف ته ځي دا یو ځان ته ډېر لوی باس دی. دې سره د پښتو ژبې خدمت خوشحال بابا خپل هم کړی دی او هغه په قسم طریقو باندې یي چې د پښتو ژبې خدمت وکړي ځکه لکه د هغه دغه چې چای پلاو د ژبه چای پلاو له مخه وانخیست دا شعر چې کوم دی نو مطلب څه خدای چې د پښتو ژبه خپله ژبه راټینګه کوي خپله ژبه دغه کا حسن سلوک ته چې راځي چې لکه خپلو کې تاسو وګورئ د تربورولۍ جګړې به خو صرف پخوا یو وي اوس پښتانه خپلو کې هر خیل هر کام کې څومره دغه دي. خوشحال بابا خو تر دې حده پورې رسېدلی دی چې هغه خو لکه خپل چې دشمنان هم کله ناکله پکې داسې معاف کوي چې له دوسته له دښمنه ښه سلوک کا د هغو سړو ښه زندګاني ده. نو مونږ خو صرف د خوشحال بابا هغه یو رخ راغشته دی د ژوند چې یاره توره په لاس ته او بس پاس باندې سور دی او د مغولو په څېر او دا شعرونه وایي چې څو وانخلي له غنیمه انتقام مرد نه خوب که نه خواړه که نه آرام.
او دا نور سيزونه چې دي هغه مو بالکل خواته کړی دي. وقار علی شاه زیاتوي چې انسان په شلمه پیړۍ کې اسمان ته وختو، خو خوشحال ورته څو کاله مخکې ویلی بو لار د خطو اسمان ته نشته، زبلار ورته پیدا کړم په هنر. وخت کې چې خوشحال بابا څو وخت ژوند دی او چې دا تصور کولای شو چې څوک په اسمان ته رسي، هغه ورته خوشحال بابا غ شعر دا دی، هغه ایگزیکټ ورډینګ کې وکړه مخکې رستو کېږم بخنه غواړم چې وای لار د خطو اسمان ته نشته، زبلار ورته پیدا کړم په هنر خپل. هغه خو درته یی خو عمل په پکار دی کنه، عمل په نشته کنه. هغه خو د 400 کاله مخکې ویلي دي چې وای لار د خطو اسمان ته نشته، زبلار ورته پیدا کړم په هنر خپل. بیا علامه اقبال چې دغه نه 200 کاله پسته دا شعر بیا په دې الفاظو یی چې محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. هغه صرف ستورو باندې کمن نه شي، هغه چې دی هغه درته لاره شي د ژوند یو لاره درته شي. اوس پوکمۍ ته چې انسان وختو نو دا په شلمه پیړۍ کې لګیا رخیږي، خوشحال درته په 13مه پیړۍ کې لګیا دی چې وایي لار د خطو اسمان ته نشته، زبلار ورته پیدا کړم په هنر خپل. اباسین یوسفزی وایي که یو خوا د حکومتونو د تعصب لوجې ځوانان د خوشحال خټک له ژوند او کارنامو بې خبره دي، نو بل خوا د ځوانانو لومړیتوبونه هم نور دي. او د هغې وجه صرف دا ده چې په نصاب کې زمونږ خپله ژبه نه ده شامل. بیا د هغې نه علاوه د خوشحال بابا او د دې غوندې د نورو عظیمو شخصیتونو په حقله باندې د نصابي کتابونو ژبې بالکل ګونګۍ دي. نو چې کله یو بچي ته په سکول کې، په کالج کې، په مدرسه کې، په جومات کې، په جرګه کې ونه ویلی شي نو هغه به څنګه خبرېږي؟ نو دغه بچي خبر نه دي. بله دا ده چې نن سبا خلک د شارټکټ او ډېر قایل دي. د افسوس خبره دا ده چې دا ټول هر څه دا معلومات په نیټ باندې دوی ته ترلاسه کېدی شي، خو دوی په نیټ باندې نور پرایارټیز لري. دوی خپل تاریخ، خپل ثقافت، خپل تمدن، خپل تهذیب نه لټوي. د هغې د بشپړ کولو دپاره کار نه کوي، د هغې نه د زده کړې دپاره کار نه کوي. نو دې وجې نه زلمی کل نه دی خبر. زلمی کل لنډې لارې لټوي. هغه زما یو شعر دی چې دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي، دوی هر منزل ته په لنډو د رسېدو قایل دي، پښتانه ځکه په سمسور پټي کې لار وباسي. وقار علی شاه وایي خوشحال خان ځوانانو ته د ژوند پیغام ورکوي. علاوه د خوشحال بابا خو ټوله شاعري چې ده هغه د ژوند پیغام دی. هغه خو ته یی چې را مخامخ شه لکه داسې قسم ته شعرونه چې دي چې تر مطلوبه پورې شرط ته رسېدو دی که تمامه لار په وینه شو آلود. مطلب خدا دی چې هغه چې مقصد چې کوم دی هغه مقصد چې دی هغه به ته را دغه کې رانیسي او په لکه د هغې نه به دغه کېږي نه، شاته کېږي نه که نه. او لکه بل ځای کې د کوم خوارۍ باندې هلته رسېدل غواړي، معجزې نه غواړي. هغه دا نه یی چې یاره بس د اسمان نه به معجزه راځي او هغه دغه به کېږي. یی چې محنت په ځان قبول که راحت مومي، چې محنت په ځان قبول که راحت مومي، رنج او ګند سره دا دواړه دي تړلي. نو خبره دا ده چې خوشحال بابا خو بیا هم هغه خبرې ته راځم چې لکه دغه ژوندی سړی دی که نه، د ژوند سړی دی او دام د چانه تم هم نه ساتي. لکه دا شعر چې دی که د تمه د مخلوق لوره پرېکړه بادشاهي د مبارک شه که ګدای که نه، هغه خو لکه تا ته د ژوند پیغام درکوي خو که ته قبلې. همداراز د پیښور یونیورسيټۍ د پښتو څانګې مشر راجولي شاه خټک وایي په روانو حالاتو کې د خوشحال خان خټک فلسفه ډیره ضروری ده چې دا رنګ د ځوانانو مړه ذهنونه راژوندي کړي. که پښتانه ځوانان غواړي چې هغوی د زده کړه وکړي، د هغوی د شعور وځلېږي او هغه د پوه شي دنیا سره د تلو په حالاتو د حالاتو ټیک کولو دپاره، نو هغوی دپاره د خوشحال خان خټک مطالعه ډېره ضروري ده. ګوره خوشحال خان کې یو داسې فلسفه ده د توانیت کوم ته چې انرجیزم وایي. نو دا مړه ذهنونه او دا معیشه ذهنونه چې د نن سبا دي نو ته دا د دې کې حرکت پیدا کېږي. نو هغه صرف د خوشحال خان خټک تعلیمات. ګوره خوشحال خان د همت خبره کوي، د مړانې خبره کوي، د کسب خبره کوي، د هنر خبره کوي. دا ډېر واضح وایي که نه چې طالب او هنر دواړه راته کېږي. زه خوشحال به پکې ونیسم هنر. قسمت باندې وینا د قسمت نه زیات چې کوم دی هنر په کار راځي چې کوم په وجه د ټیکنالوژي سره راځي دا. او بیا دغه چې دا چې کوم دلګیر ماحول پای کې چې خوشحال خان خټک په رباعي او شعر کې وایي چې کرنګ د زیار د دلګیرۍ نه ته په دواړو څپېړو سور کا، یعنی په ځان کې توانیت پیدا کړه، په ځان کې جو جذبه پیدا کړه، خپل کلچر جوړ کړه، خپل قوم جوړ کړه
او د همت او د امید لمنه مپرېږده چې دا خلک دا فلسفه ولولي او هغه فلسفه چې یو طاقت او توانایي دا خلک محسوس کړي راپاسي د خپل حالاتو بدلولو خو څه بندوبست وکړي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسټۍ د تاریخ څانګې پخوانی مشر وقار علي شاه وایي که پښتنو ځوانانو خوشحال خان خټک او خپل تاریخ هیر کړو نو تاریخ به دوی هیر کړي. نو بس لکه دا خو یو داسې خبره ده چې هغه انګریزي کې ورته چې ifs او buts کنه چې کدا سوشي خو ما د پاره خدا سي لکه د نور سرګان ده کنه پرانا ورس کې چې سړی څنګه نور ورته سرګان ښکاری چې کوم خلک کوم بچي کوم ځوانان کوم ظلمي چې خپل تاریخ ایر کی او د موږ تاریخ د خدای شکر دی داسې څه به دغه تاریخ نه دی چې موږ د پیرا پاغي باندې سترګې ټیټه ګرځو. د پښتنو تاریخ ډېر ځلان تاریخ دی. نو کوم خلک چې خپل تاریخ ایري خپل مشرانو قدر نه کوي هغه د دنیا د خاورې نه ورکی او داسې دا کلچر او دا تهذیب به داسې ورک شي چې صرف بس ذکر به پاتې چرته په یو کتاب نیم کې لکه څنګه چې په قرآن شریف کې نن د ارم او د احمد د دې قومونو ذکر شته او نور نه نشانی شته چې دا قومونه چرته پاتې وو. تهذیبونه خو په خوام ډېر تیر شوي دي خو چا روما تهذیب چې وو هغه لکه ولې تر ننه پورې دا نښې نشانې شته دغه شته چې کتابونه یې لیکلي یونانیان ولې پاتې دي او دا نور مې چې کوم ذکر وکړو هغه د دنیا د تاریخ نه ورک شول. نو که پښتانه هم خپل ځان سمبالای نه نو بس همداسې به د دنیا د پاڼو نه ورکېږي لکه څنګه چې دا زاړه قومونه ورک شو.